د افغانستان پولې ته نږدې د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو ځانمرګي برید ترسره شوی دی چې له امله یې 2 عسکر او 2 ماشومان ژوبل شوي دي. د حکومتي سرچینو وینا ده چې ځانمرګي برید د شمالي وزیرستان د رزمک سب ډیویژن د دوسلي علاقې په ګردۍ چک پوسټ ترسره شوې ده. د ځانمرګي برید وروسته په خودکش حمله کې د ککړ تن د بدن غړي په سیمه کې پراته لیدل شوي دي او په ځانمرګي برید کې ژوبل شوي کسان د علاج لپاره هسپتال ته وړل شوي دي چې پکې 2 عسکر نایک بنارس او سپاهي منصف شامل دي. د چاودنې وروسته امنیتي ځواکونو ټوله سیمه په خپله ولقه کې اخیستې او د لټونې عملیات یې پیل کړي دي، خو پکې تر دې مهاله د کومې ګرفتارۍ اطلاعات نه دي ترلاسه شوي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې بمي چاودنو او په امنیتي ځواکونو بریدونو کې تیزی راغلې ده چې له امله یې د سیمې خلک د امنیت په اړه د اندېښنې سره مخ دي. په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو دا ځانمرګي برید په داسې حال کې ترسره شوی چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او کالعدم TTP ډلې ترمنځ مذاکرات روان دي چې پکې د پاکستاني وفد لومړی ترجیح نن د TTP سره ختمیدونکي اوربند غځول دي. هدیه منګل، وحدت نیوز، پېښور.